حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله اخیره زمانه شي کنه اخیره زمانه شي خپل ایمان ټینګول بداسي ګران شي لکه پتی زسیلې کې بڑ ډیوه وړل ډیوه خو فی جنې کنه بل ډیوه وړل پتی زسیلې کې نو چې تیز زسیلې نو پای کې دیوا چې بلیږي وړای آسان دي که مشکل دي ډیر مشکل دي د دې طرف هوا راځي نو ته به دې طرف ته لاس نیسي د دې طرف هوا راځي ته به دې طرف ته لاس نیسي د هر طرف نه به د دې ډیوی حفاظت کې زمانه هوا مړه نه کی اخر زمانه کې به دک شانت خپل ایمان حفاظت کوي ستا د ایمان به د دې طرف نه گزار کیږي د دې طرف نه گزار کیږي د دې الله د کم طرف د خپل ایمان حفاظت وکم د کم طرف د خپل ایمان حفاظت وکم بالکل اخر زمانه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی چې کله اخیره زمانه شي کنه خلق په حرام سيزونو له نمونه بدري او حرام بکوي حرام سيزونو له صرف څه بدل کی نوم به بدل کی نو هغه زمانه ده مونږ سود تسنم ورکړی دی منافع دا سود خواره چې بینک تلاړ شي وې سوره منافع پر راغلی ده څه پر راغلی ده څومره منافع پر راغلی ده الګ ښکارو وای کنه سود می څومره شوی دی وای څومره سود می شوی دی نه منافع به څومره راغلی د سود نوې منافع کې خودو څه شي کې خودو منافع کې خودو نوم بدلی کنه بدلی ها د رشوت نوم څه کې خودو چي وبو څه شي چي وبو دا سينه و چې رشوت راکا وای چي وبو له خسراکا کنه یا دې چې ورل ورکې وای دا ستا چي شولا چي نه شولا ملخ کار خبره کوي دا سود دا رشوت شو دا څه شو رشوت شو د رشوت نوم بدل کړي کنه بدل کړي چي وبو د اخیره زمانه ده هغه غانو بجانو لینم کې خود مونږ میوزیکو مونږ چې کوم چا به ټاپې کولې غاني به ویلې هغه زنانه او هغه سړو ته به مونږ دمي او ډمان ویلو دا څه ده کنه دا اوس ورته ګلوکاران وایي څه شي ګلوکاران چا چې په ډرامو کې کارونه کول نه هغه ته فنکاران وي دا پند هلکه دې کې څه شي پن شو غړېګا یو ځای وخبل ځای وخو دا پند دا پن خو دې سړی له ورزي دې کې د پند شي دې کې د ونر څه شي شو غړې کو شادوغان د ټولو نخولي نه خو لولې پنکاران بیا شادوغان شو خنزیران دیم پنکاران شو نمونه ورله سکړلو بدل کړو نمونه ورله سکړو شراب وتم شراب نه وي شراب ته بل نوم والله علم الله دې مونږ ته نه خو زما په خیال ویسکی مسکی ورته ګدا سنم غونته ورته وای اغیلم نوم بدل کړی دی اغیلم نوم بدل کړی دا ورته نو چې شراب دی اخر زمانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی حرام سيزونه لبس بدلی نوم بدلی او داخلك به کوي نو په خپل اعمال باندې نظر اچول فکار دی او الله تبارک وتعالى دې زمونږ د ایمان حفاظت وکي الله دې مونږ د حرامونو وساتي په خپل اعمال باندې توجه ورکول پکار دی کومږ وای چې پلان کې ځای کې دا کېږي پلان کې ځای کې دا کېږي پلان کې ځای هغه فرید ولته زما است الله اس نه رسی خو په خپل ځان باندې خو زمونږ قبضه شته کنه په دې خپل ځان خو وسره سي کنه ځان خو د شریعت موافق جوړول شم کنه خپل اعمال باندې مونږ کوشش وکړو الله تبارک وتعالى د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله